دا یو ډیره مهمه ویډیو ده، خصوصا هغه چا دپاره چې اکثر برازیل پوښتنه کوي د برازیل ویزې. نو البته د برازیل بشردوستانه ویزو په اړه په دغه ویډیو کې تاسو سره یو اپډیټ او نوی او تازه خبر او یو ښه خبر تاسو سره زه شریکوم، ځکه چې اکثر ډیر زیاتې پوښتنې راتللې. نو خوشبختانه د برازیل فدرال گورنمنت هغوی اعلان کړی دی په خپل اوفیشل ویب سایټ کې. نو دوی سره په 3 کټګوریو کې لیستونه اپروف شوي دي او ژر تر ژره به اعلان شي. نو د اعلانېدو تاریخ یې پکې لیکلی دی، دا چې په 3 کټګوریو کې دغه اپروف شوي لیستونه دا کم لیستونه دي. نو لومړی هغه کسان چې هغوی اپلایګانې کړي وو، نو تر اوسه پورې په پینډینګ کې وو. داسې کسان زه پیژنم چې په 2022 کې اپلایګانې کړي دي خو تر اوسه په پینډینګ لیست کې پراته دي. نو لومړی ښه زیری خو یو دغه خلکو دپاره ده چا چې اپلایګانې کړي وو تر اوسه د هغوی په پینډینګ کې وو، تر اوسه هغوی ته انټرویو نه و سکیجول شوی. نو دغه خلکو هغه اپروف شوي لیستونه چې دوی ته به انټرویو ډیټ ورکول کیږي، ټول هغه لیستونه اپروف شوي دي. دا به په اپریل د 22 تاریخ څخه در مای تر 4 تاریخ پورې دغه لیستونه به اعلان شي تاسو ته. دویمه ښه خبره دا ده چې هر هغه څوک چې انټرویو دپاره سکیجول شوی نو ټول دغه ویزې همداسې په ټپه ودرېدلي وو. نو انټرویو دپاره خلک سکیجول شوي وو، نو هغه خلکو لیست هم آماده ده، ځکه چې هغوی ته به انټرویوګانې ورکول کیږي، بیا به هغوی ته به ویزه پروسس کیږي. نو دریم لیست هغه کسان چې هغوی پاسپورټونه ورکړي وو ویزې دپاره، نو هغوی پروسه هم تر اوسه ودرېدلې وه. نو دغه خلکو ویزې هم تیارې دي. نو دغه خلکو ویزې هم تیارې دي چې دا به همدغه د اپریل د 22 تاریخ څخه در مای تر 4 تاریخه پورې نو دغه ټول سیستم به پروسس کیږي بیرته دوباره. دا یوازې د ایران سفارت څخه هر هغه چا چې د ایران څخه اپلایګانې کړي وو. نو ډیر خلک ورته منتظر وو، واقعیت خبره وي چې ډیر خلک همدا د برازیل. نو آخر برازیل خپل ډیسیژن یې واخیسته او بیرته پروسس یې شروع کړ د سر نه. نو تاسې کولی شئ چې ډیر په اسانه طریقه باندې څه چې هغوی کوم پروسس ده همدغه پروسس لاندې هر څه تاسې لاړ شئ او د برازیل ویزه ترلاسه کړئ او تاسې لاړ شئ برازیل ته.